سلام ستړي مشه شپه مو په خیر په مرګرزوم د نن څومې خبرونو ته فاریاب کې ټرافیکي پیښې وکسانو ته مرګ ژوب لاړولې د فاریاب ولایت سیمه چرواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ټرافیکي پیښې لامل وکسانو ته مرګ ژوب لا وخت ده د فاریاب ټرافیک مدیریت وایي د پیښې نن غرمه د فاریاب مرکز میمونه ښار کې رامنځته شوې ده او په پایله کې د موټر چلاونکي په ګډون 2 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي د ننګرهار ولایت مقام خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د کلاغټه کاروان زوړ کلي کې د سختو روغتونو او سیلابونو راوتلو امله د یوې مېرمنې په ګډون 14 ماشومان مړه شوي دي او 4 ماشومان ټپیان شوي دي روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کرونا 15 نور مثبت پیښې ثبت شوي دي روغتیا وزارت یو ځل بیا په هیوادوالو د روغتیايي سپارښتنو پر مراتبولو ټینګار ترڅنګ هیواد کې د کرونا وبا د 15 نور مثبت پیښو ثبتېدو راپور ورکړی دی د دې سره په ریاضي ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 9,910 ته رسیدلی دی واشنګټن وایي طالب زندانیان د خوشي خو په خپلو کورونو کې د نظر بند وي واشنګټن افغان حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د بین الافغاني خبرو پیل لپاره د طالبانو پاتې بندیان خوشي خو تر کورنۍ ترقیب لاندې دي وي رویټرز اژانس د راپور له مخې د 3 لوړپوړو امریکایي چارواکو افغان حکومت ته وړاندیز کړی دی چې له روان وضعیت څخه د وتلو او بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خنډونو لرې کولو په موخه د پاتې طالب زندانیان له بنده خوشي او داسې ځای ته ولیږدول شي چې د طالبانو حکومت ته نظارت لاندې خپل حبس ته دوام ورکړي او وروستی لاند خبر ده چې سیګار وایي طالبان په خپلو بریدونو سره د افغان حکومت پښې وهي امریکایي او ائتلافي پوځیان وایي چې طالبان د افغان حکومت کمزوري کولو په موخه په خپلو بریالیو بریدونو سره هڅه کوي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي خو ائتلافي ځواکونه یې له کړکېچ نه بهر ساتلي دي یادو پوځیانو د افغانستان پر بیارغونه د امریکا څار ادارې یا سیګار ته ویلي چې طالبانو له امریکایي لوري سره د دوحې هوکړې سربیره د افغاني حکومت پر ضد خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی او له اپریل نه تر جون میاشتې پورې د تاوتریخوالي کچه خپل وروستي حد ته رسیدلې ده لیدونکو له ملتیا مننه تر بیا ښې چارې